بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ یوسف دا مکی سورت دی، نازل شوی په نبی علیہ السلام باندې د هجرت نه مخکې. 111 آیتونو 12 رکوګانی دی په دې کې. 12م د په اعتبار د ترتیب سره او 53 د په اعتبار د نزول سره. دی سورت کې دعوی غډيري دي. یو نفي د شرک فی العلم، دویم نفي د شرک فی التصرف. الله پشان علم مخلوق کې د چا سره نشتا. په دې کائناتو کې تصرف اختیار صرف د الله سره دی. او دویم صداقت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او تسلی په واقعات د یوسف علیه السلام باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې چې عام مهربان دی او همیشه مهربان دی شروع کوم. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې چې راګر کړی دی هر یو شی په علم کې. الرحمن عام مهربان دی، وضاحت کړی دی د لارو د هدایت تمام مخلوق ته. او الرحیم رحیم ذات دی، رحیم دے بخپل ډله باندې خاص کړي دي بندگان خپل بالابعاد عن مواطن الهلاك. الف لام را الله تعالی علم دے په معنا د دې حروفو. تلک آیات الكتاب المبین، دغه آیاتونه د کتاب واضح بیانون کې دي. مبین واضح بیانون کې دي، صاف مضمون والا واضح. عین را بعد کوم ماده چې ده کنه د په وضاحت باندې دلالت کوي. لکه د فقه کتابونو کې راځي چې الثیب تعرب عن نفسها، هغه زنانه چې هغه طلاق شوې ده او یا کونډه ده او دا واده کوي، نو تعرب عن نفسها، دا به د خپل طرف نه بیان جاری کوي چې دا نکاح زما خوښه ده او خوښه مې نه ده. نو تعرب ټکی راغلی دی، عین را با ماده ده، د وضاحت په معنا باندې راځي. نو مبین تلک آیات الكتاب المبین، دغه آیتونه د کتاب دی المبین چې هغه ښکاره بیان کوونکی دی، واضح بیان کوونکی دی. ځکه عربي ژبه ده کنه، او عربي ژبه چې ده نو دا واضحه ژبه ده. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بشک موږ نازل کړی دا قرآن، بشک موږ نازل کړی دی دا کتاب قرآن عربیا په عربی ژبه کې. او لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسې پوه شئ. په دې کې د عقلمندۍ دلایل دي، د عقلمندۍ دلایل پکې. لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسې پوه شئ. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، دا قرآن د دې دپاره دی چې انسان عقلمند شي. د دې دپاره نه دی چې صاحب بوساړه کې پخوا به خلکو بوساړه کې ایښوده او چا به د ډولۍ په سر باندې نیولی او چا به ختمونه خو خیر وزم کېږي، ختمونو لپاره آبادي کړې ده د برکت دپاره کې ختم کومه او بمبړي پسې د ایصال ثواب ختم کومه، بس دقې ته ناست دي. او چا دروازې په سر باندې خیده سو په قسمونه کوي. نه، تعقلون مطلب دا دی علماء ویلي کوي تعلموا معانیه وتفهموا ما فيه، چې قرآن د معنا نه ځان خبر کوي او په دې کې چې الله څه بیان کړي دي چې په هغې باندې ځان پوه کوي. لعلکم تعقلون، د دې لپاره چې تاسې پوه شئ. نحن نقص علیک احسن القصص، موږ بیان کوو په تاسې باندې احسن القصص، خسته بیان. احسن القصص ډیر خسته بیان، یعنی دا داسې بیان دی چې په دې کې د سیاست خبرې دي، په دې کې د حکومت خبرې دي، په دې کې د هوښیارتوب خبرې دي مزیدار. احسن القصص نحن نقص علیک، موږ بیان کوو په تا باندې احسن القصص ډیر خسته بیان. بما اوحینا الیک، په سبب د دې وحی اوحینا الیک چې وحی کړی د موږ تا ته. بما په سبب د دې اوحینا الیک چې وحی کړی د موږ تا ته. هذا القرآن، د دې قرآن. وان كنت من قبله، او بشک وی ته من قبله مخکې دینا
مخکې دراتو د دې قرآن نه لمن الغافلین خامخا د ناخبرونه د دې خبرو علم خو تا ته نه و دا خو د قرآن په وجه الله د علم درکو نو په دې صورت کې اصل کې علماء د مخکې صورت سره ربط هم دا دی چې مخکې مصائب من الاجانب د پردو د طرف نه انبیاء باندې مشکلات راغلي او دلته مصائب راغلي دي خو اقارب او د خپلو طرف نه راغلي دي د خپلو طرف نه من هرگز از بیگانگان ننالم که با من هر چی کرد آشنا کرد ما سره چې څه وکړم دا سره خپل اشنا وکړه وای وظلم ذوي القربى اشد لزازة على المرء من وقع الحسام المهندي دا خپل چې څه زیاتې وږي کنه نو دا د توري د گزار نم سخت او تریخ په بنده باندې لګي پر دې کې ثبت کوي نو بس ازم کوي خو خپل ثبت وکي دا ډېر درد او تکلیف انسان لور کوي اغه د عربی کې متل وي اخل اجانب للاقارب فان الاقارب كالعقارب وای که چا سرور ولی کین وای د پردو سرور ولی وک پردې کا سرور کا خپل زنه وای زکه چې فإن الاقارب كالعقارب خپلوان جین وای د لړمانو پشانته دا د خبرې شي کنه عقارب جمع د عقرب ده د ځکه ست چرته یو خپلوانو کې چاړه چولې سم غنړې او ته پوخ کړي نو بس دې به ار خپل په بدلېږي فإن الاقارب كالعقارب ودیم چې خپلوانو خپ کړي دي نو وی چې اخر اجانب للاقارب د پردو څخه کوا د خپل سیم کوا ماشاءالله دا د چې په دغه کې چې ده په نفحة العرب کې د مولانا اعزازلی رحمه الله اغم ته اشعار نقل کړي دي په عربی کې چې واخوان اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي زما رونو وای ما به د ځان د پاره د ډال ګمان کوو چې دا به د ډال کردار ادا کوي وای او واقعي غ ډالونه وختل خود دشمن ډالونه وختل دشمن د پاره د ډال کار وکړو وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي ما به د تیرو غشو ګمان کوو چې زه به د جنگ په وخت کې به کار راولم وای هغه غشي وختل خو زما په زړه کې خښ شو زه په ولګېدم زه زخمي کړم وقالوا قد صفت منا قلوب فكانوها ولكن من ودادي ویری زموږ زړونه صفا دي وکړونه صفاو خو زما د مینې نه زړونه صفاو نور د هر چا مینه پکې و خو زما مینه پکې نه و نو په دې کې د خپل طرف نه مصائب دا برازي دعوت په میدان کې خو ته بزان کلکې غوړي اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اذ قال يوسف لأبيه یاد کا وخت کله چې ویل یوسف علی السلام لابيه خپل پلار ته یا ابتی ازما بابا جانا انی رأيت 11 كوكبا یقینا ما ولد 11 كوكبا یول استوري والشمس والقمر والنور وسبغمي ورأيتهم لي ساجدين رأيتهم لي ساجدين ولد المادي لرا ومرد الديو لرا ساجدين ما تسجد كونکی لی ساجدین ما تسجد کونکی یوسف علیہ السلام معصوم دی د دیو دو مین دی یو د دیو مور و د دو د بنیامین مور و او یو بل مور و نو روایتو کې مختلف نمونه راغلي دي خدا خبر ظاهره د قران نه چې دیو مور بدل و د دوانو د دیو مور نو وغي د بل مور نو وغي ډیرو مشرانو مټورو تکړو او یوسف علیہ السلام ډیرو خيارو ځنې بچي چې کنه د خيار بچي په زنګو کې پته لګي کنه نو ځنې بچي او خياري بس پاکي د خيارتیا نه خې د ورکوټوالي نه پکې نو هغه پلار ته ګران مي نو یوسف علی السلام له الله رستو نبوت ورکړي نو څه خدای د شکل صورت نم ډیر زیات خيسته وو حسن یوسف دم عیسایت بیزاداری نو دا ټول حسن چې راجمه کې کنه پیغمبر علی السلام حسن ته نشر رسیدلې خو یوسف علیہ السلام ته د دنیا نیم حسن ورکړی شو دومره ښایسته و
نو هغه خیسته مو دویم دا دی چې هغه الله رسته نبوت ورکوي نو په هغه کې ډېرې د هوښیارتیا ډېر هوښیار و ډېر ځیرک و ډېر ذهین و نو خوب یې پورکوټوالی کې لیدلی و چې یا ابتې زما بابا جانا انی رأیت احد عشر کوکبا بېشکه ما ولیدل 11 ستوري والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ لسرونه هغه یو بنیامینو او نور سپوږمۍ مور او پلارو رأیتهم ما ولیدل دی ورله لی ساجدین ما ته سجده کوونکي نو پلار خو پیغمبر دی یعقوب علیه السلام چې خوب واورېده ویل بچیه ګورې دا خوب دی رونو ته ونه وی هسې هم بدې شي اګو دا خوب یې واورېده نو هسې نه چې ګورې بل څه نقصان درته در ورسوي نو یعقوب علیه السلام چې کله دا خوب واورېده نو تعبیر هم ورته بیانوي او تعبیر سره سره ورته تدبیر هم ښیي چې ګوره بچیا دا راز دی دا بر ځان سره پټ ساتي راز بچا ته نه ښکاره کې دا راز خبره ده هغه یو شعر دی و اذا ضاق صدر المرء بسر نفسه فصدر الذي يستودع اليه السر اضيق د انسان خپل سینه چې پر راز باندې تنگ شو کنه بل ته وي نو چې ستا سینه په تنگ او تا ځان سره دفن نکو او دې نه ساتو نو چې هغه چاته دی ویلې دي نو هغه به سر ځان سره وساتي او بیا خصوصا خزي یو خوري وي دا خبره ته کوم چې بل چاته ونه وي نو هغه په مجلس کې ناشته او یو خوري وي تا ته ویم خوري وي ماته ویل چاته ونه وي صرف تاسو ته ویم په لږ سات کې دنیا خبر کی وي د خزو میډیا ډیره تیزه ده خبره نشي ټینګولې نو دا راز ساتنه چې ده کنه نو دا ګور ډیر خوې دی ښا چې بنده ځان سره راز ساتلی شي او دا بنیه چې دی نو دا تصغیر دی وی صغره للشفقتی د شفقت د وجنه او د مینې وجنه دا نوم وړوکی کړی دی او تصغیر یې پکې کړی دی دې ته تصغیر بالتحبیب ویلی کېږي د محبت د وجنه چاته داسې نوم ویل بچی او بچوړی نو تدبیر یو ته وښوده وی راز به ساتې ګورې راز به نه ښکاره کې کله کله داسې دي که نه انسان د یو کار منصوبه جوړه کړي چې زه پلانې کار کوم منصوبه جوړه کړي دا به کوم دا به کوم دا نو حدیث کې دا راغلی دی وی دا که ته یو منصوبه جوړه کړې کار دې را کړی نه دی داسې یو منصوبه دې جوړه کړې ده نو دا به چاته وی نو د عملي کولو نه مخکې به چاته نه وي او حدیث کې داسې الفاظ دي چې استعینوا علی قضاء حوائجکم بکتمانها تاسو که خپل حاجت پوره کول غواړئ که نه نو دا خپل منصوبه دا د چا سره مه شیر کوه که د مشورې په طور یو خیرخوا ته وی نو خیر دی پلار سره مشوره کې ورور سره مشوره کې او استاد سره مشوره کې او ملګري او دوست سره مشوره کې نو خیر دی ووایه خو دا خبر ولنغاری به نه وی چې خلک خبر کې په ځان ځکه فإن كل ذي نعمة محسود ځکه هر هغه کس چې هغه ته الله یو نعمت ورکړي نو د سره حسد کېږي خامخا نو یا خو هسې نه چې ته منصوبه کومه تا جوړه کړي نو بیا به ته دا کس رکاوټ جوړ کړي یا دا ده چې نظر خو حق دی که نه نو بیا که دی وایي چې هلکه تا خو ګوره داسې ناشنا منصوبه جوړه کړې ده نو کیدای شي ستا هغه منصوبې پوره کولو کې تا ته رکاوټونه جوړ شي د نظر د وجې نه نو دا منصوبه د ځان سره پټه ساتل که ته دا وایې چې دا منصوبه زما سر ته ورسي دا به چاته بیټې منه وی راز ساتنه دا ډېر ښه خوی دی الله دې په موږ تاسو کې پیدا کړي قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک قال فرمایلی یعقوب علیہ السلام یا بنی ای بچی زما دا انی رأیتهم لی ساجدین دي کې مفسرین لیکلي دي وای ګوره ما ولیدل رأیتهم ما ولیدل دی ورا لی ساجدین چې ما ته سجده کوونکی صيغه د ذوی العقول راوړي د ساجدین دا ور ذوی العقول لپاره راځي کنه وی اصل کې کار د ذوی العقول کړو سجده کول د خود ذوی العقول کار دی کنه او چې په مې انور سجده کوي نو کار د ذوی العقول دی عقل مند شان کار یې کړی دی نو ځکه او ته صيغه د ذوی العقول راځي کړی قال فرمایلی یعقوب علیہ السلام یا بنی ای بچوړیا زما لا تخصص رؤیاک ما بیان وخوف ول علی اخوتک پر نخپل باندې فیکیدو لک کیدن نو تدبیر بجوړ کی لکاستا خلاف سازش بجوړ کی ستا خلاف کیدن سازش جوړول لوی سازش بستا خلاف جوړ کی ګور دا ډیر دی او ته یوي ته کمزور
او دا مشران دی او غټ دي اسیم د سره حسد کوي. نو ګوره خوب تعبیر تپوس به د چانه کې د خیر خوانه چې تعالی صحیح تعبیر هم درکې ګوره لا تقصص رؤیاک م بیان او خوف ولا اخوتک پرونو خپل باندې په یقیدو لک کیدن نو منسوبې به جوړ کې او سازشونه به جوړ کې لکه تا تکیدن لوی منسوبې او سازشونه. ان الشیطان لکم عدو مبین بشک شیطان للانسان د انسان د پر عدو مبین دشمن ښکار دی. شیطان مو ته پړ کې خبري واچيو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث وكذلك یعنی مثل مختارک الله للرؤيا څنګه چې الله ته د خوب د لپاره منتخب کړی دا خوب به تا باندې ولید او دا خوب ته درو خو دا نو وکذالک دغرنګ یجتبیک ربک غرکی بتا لر ربستا ويعلمک یعنی تاب الله غرکی د سره بار د نبوت لپاره اجتماع اصل کې ویل کیږي راخکل دی او غټ کار د پاره الانتخاب لمعالي الامور د لوی کارون د پاره منتخب کول دی لوی کار د پاره د چا انتخاب کول. یجتبیک ربک د لوی کارون د پاره د منتخب کوي ربک ربستا ويعلمک من تأويل الاحاديث او پوی کوي به الله تعلیم بدر کوي تا الله تعالی من تأويل الاحاديث مطلب د خوبونو تعبیر د خوبونو تعبیر علم بل الله درکې یا تأویل الاحاديث خو نور معناګانې مفسرین کړي خو ظاهر مطلب هم دقه دی. تأویل الاحاديث نه مراد تعبیر د خوب دی. ويتم نعمته عليك او پوره بکی نعمت خپل عليك پتا باندې او پوره بکی خېګړه خپل عليك پتا باندې پس به اعطاء النبوه الله تعالی نبوت درکې وعلى آل يعقوب و اولاد يعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بني كما اتمها على ابويك لکه څنګه چې پوره کړی دی دا نعمت على ابويك په دوه نیکونو ستا باندې من قبل مخکې دی نه چې ابراهيم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام. ان ربك حكيم عليم بشک ربستا علیم پوه او حکمت والا ذات دی. خوب په اسلام کې حیثیت شته. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی الرؤيا الصادقه رښتینی خوب 46 جزءا من النبوه دا شپږ سلوختمه حصہ د نبوت نه مطلب نبوت خو دغه شوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې بن شوی دی نبی باندې راځي وی دا د نبوت شپږ سلوختمه حصہ ده. د نبی صلی الله علیه وسلم 23 سال نبوي کم ژوند چي دی لسکاله او دیار لسکاله نو پاگه که نبی علیہ السلام شپگ میاشتی خوبونه لیدلی دی شپگ میاشتی چې په دغه 23 دغه باندې تقسیم کی کنه نو شپگ سلوختمه حصہ چې ده نو دا هغه شپگ میاشتی راځي نبی علیہ السلام شپگو میاشتو پوری خوبونه لیدلی او بل حدیث کې دام راځي چې لم يبق من النبوة الا المبشرات د نبوت نه ندی پاتې مگر رښتینی خوبونه یراها المؤمن او ترى له مسلمان خپل ځان د پاره نه بل څه په خوب کې ویلي او چې رښتینی خوب یې وره خوب باندې مسلې نه ثابتېږي دین په نه ثابتېږي اسی تایید په تور پیش کولای شي او مسلې په نشي ثابتولای. نو زمونږ په دې معاشره کې د مولانو د خوبون لسه بل مقام ور کړی دی نو مقام مرتبه خوشتا خدا دې چې اکثر خوب ویني او تعبیر غلط وکي نو بس هغه تعبیر بل شان راوخیږي. اکثر په الیکشن په ورځو کې د مولان خوبونه ډیر زیاتی دي د مولا برکه خوب ویني خوب مې درې چې بلانه مولا پاس شوی دي چې غو بیلی نو به په خلک مسخري کوي وې تا خوب لیدل وې دا سم خوب وې دا مطلب دروغ دی ویلو کنه نو د سره تکذیب راځي خوب به د عام بیانې هم چاته نه په منبرونو باندې او په پروګرامونو کې به دا خوبونه چاته نه بیانې دا بیانول ښه کار نه دی. اوس که خوب یو شان ته تعبیر بل شان ایسته ته خلکو ته وي او سباله خبر الټه شي بیا به خلک ټوکی کوي کنه ټوکی لاسه کې خلک به دروغجن وي بیا وي تا دروغ وي نو ولې سړی ځان سپکای نو اسی تایید د پاره او بشارت ده یو حوصله افزایی ده چې بنده ته ملاویږي د الله د طرف نه حوصله ده ملاویږي کنه او کې دې چې د خوب او تعبیر وبس یو غو تعبیر نه بلی نو بس دا سیده چې لکه عام بیان نه دی په کار د خوب مسلې ته نه ثابتي
د هغې وجه دا ده که نه یو صحابي خوب لیدلی و ابو محذوره رضی الله عنه ویل سړی روانو د هغه ورځې به چې دین یو څو ورځې مخکې به دې باندې مشاورت شوی و چې یاره د اذان دپاره څه چې ترتیب جوړ کړو دغه دپاره چې مونږ ته خلک به څنګه رابلو نو په دې اتفاق راغی چې یو کس به داسې اوچت ځای ته خېږي او غږ به کوي چې الصلاة الجامعه د منځه وخت دی راځئ نو په دې اتفاق راغی نو دی وایي ما د شپې خوب ولیدی چې یو سړی روان و ښکر ورسره و هغه اواز پکې نه کوي ویل ما ورته وایي د ښکر ماله راکړه ویل چې څه پکې ویل ما ویل چې موږ پکې مانځه په ټیم کې اواز کوو ویل راته ویلې چې دا الفاظ ولې نه وی د اذان د الفاظ یې راته ووایي چې الله اکبر الله ویل ما ته هغه الفاظ ته زده کړو ویل ما دا ډېر ښایسته الفاظ دي نو سهار یې خوب پیغمبر علیه السلام ته بیان کړو نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې انها لرؤیا صادقه دا رښتینی خوب دی بیا عمر رضی الله عنه هم دا خوب لیدلی و هغه ته هم وریاد شو ویل الله پیغمبر داسې خوب خو ما هم لیدلی و چا راته دغه الفاظ په خوب کې ویلي نو د نبي علیه السلام د تایید د وجې نه چې نبي علیه السلام یې تایید نه وی کړی که نه د ابو محذوره رضی الله عنه دا خوب چې و دا هم دلیل نه وګورې په شریعت کې په دې اذان نه ثابت دی خو د وحي تایید راغی نو بس اذان ته ثابت شو دی کش کړه په هغه یو سړي وایي چې د مولیانو سره ناست پاس نو د کشف نوم یې اورېدلی و خو لکه ویلې چې ما ته هم داسې کش کړب کېږي نو دا کش کړب خو حاجي صاحب اوس هر چاته کېږي هر سړی د کشف دعوه کوي که نه کشف شته دی د کشف ثبوت شته لکه د هغې یو واقعه چې دا زه د خوب دا مسله سر ته رسوم بیا د کشف خبره کوم ټیم هم کم دی نو دا خوب باندې مسلې نه ثابتېږي یو واقعه ویمه د مولانا تقي عثماني صاحب هغه په دې انعام الباري کې هم دا واقعه را نقل کړې ده هغه وایي د عز بن عبدالسلام یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی د هغه په دور کې داسې یو ځل وشو چې قاضي فیصله ولیکله قاضي ته دوه کسان رال بس یو خپله دغه وکړه دعوه وکړه او بل هم خپله جواب دعوه پیش کړه نو ده ورله ټیم ورکړه چې زه به سبا تاسو ته فیصله اورم نو د شپې چې کېناسته دلایل چې وکتل نو د یو په حق کې فیصله ولیکله چې سهار به ورته واورم چې وده شو نو پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولیده په خوب کې د پیغمبر علیه السلام وایي چې نه دا تا چې چا په حق کې فیصله کړې ده نو ظاهره کې خدا په حق دی خو فیصله د بل په حق کې وکړه دغه په حق دی بس سړی چې راپاسېد سر یې ونیو بیا یې هغه فیصله وکتله چې فیصله یې وکتله نو چا کومې لیکلې وه قټیک وه سړی حیران چې اوس څه چل وکړم بس سهار یې علما راټول کړه علما چې راټول کړو نو دغه خپل خبرې ورته وکړه چې یاره ما فیصله داسې کړې وه او پیغمبر علیه السلام راته په خوب کې وایي چې نه دا فیصله دې غلطه ده نو بس ټول علما ورته وایي چې بس په خوب فیصله وکړه نو بس پیغمبر علیه السلام په خوب کې راغلی دی نو بیا عز بن عبدالسلام پکې غلی ناست و ویل ده ته وایي چې ته پکې څه ویل هغه ویل چې زه ته وایم چې مې کوه دلایل درته څه وایي ویل ما ورته ویل چې دلایل راته دا وایي چې دا کوم فیصله مې چې لیکلې دا ټیک ده ویل چې فیصله یې وکتله ویل چې زما په علم کې دا فیصله ټیک ده او خوب په شریعت کې دلیل نه دی لهذا به دې فیصله نه کړي نو بس همقسې وشو بیا په خوب باندې فیصله ونه شوه نو خوب په شریعت کې دلیل نه دی ګورې هسې تایید او د حوصله افزایي دپاره الله به د بنده حوصله مضبوطوي او تایید د الله د طرف نه وګورې داسې دومره لوی مقام به هم نه ورکوي چې ته خپل حقانیت په خوب باندې ثابتې چې زما په باره کې خو پلاني خوب لیدلی او ځکه په حق یم یا ما ځان په خوب کې لیدلی ځکه په حق یم بس چې خوب دې ولید د ځان سې وساته ځان سې وساته او دا کشف چې دی نو دا خو د عمر رضی الله عنه دغه یو واقعه خلک پیش کوي یا ساریت الجبل والا چې هغه صاحب کشف و او کشف دا دی چې بس الله دا کرامت دی ولی هر چاته دا کشف نه کیږي وره یو وی ما ته دغه وشو دا قبرونه را تخکاره شو قبرونه کې را تمړي ښکاره شو عذاب را تخکاره شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روان دی او په قبرونو باندې تیرېده نو د نبی علیه السلام اوښه وترېدله هغه پیغمبر دغه دغه معجزه وه نو صحابونه یې تپوس وکړو ویل تاسو ته پته ده دا ولې وترېده ویل دا انهما لا يعذبان دا دواړه قبرونه چې دي ویل د دې قبر دې کسانو ته عذاب میلاویږي او ما ته الله وښوده او که زما څه دا یره نه وي چې تاسې یو مړي ښخول پرېږدی ما به الله ته سوال کړی وي تاسو ته د عذاب ښودلی وي نو دا هم کشف و خو د پیغمبر کشف څه معجزه یي که نه عمر رضی الله عنه د الله ولی و
په دې امت کې د ټولو نه لوی ولی څوک دی ابوبکر صدیق د پیغمبر علیه السلام نه پس او دویم عمر رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه د سړی و چې نبی علیه السلام به دغه په باره کې دا خبره هم کوله چې لو کان بعد نبی لکان عمر، که زما نه پس بل پیغمبر راتلی شوی نو عمر به پیغمبر وی. دومره هوښیار سړی و. او تاسو اورېدلي تقریبا 12 یا 14 موافقات د عمر دي چې د به یو خبره وکړه نو اکثر به د رای مطابق وحی رااله چې د عمر څه وایي دا ټیک وایي. داسې هوښیار سړی و. نو بس ناستو صحابو ته تقریر کوو، صحابه جنگ لګلي وو. نو ساریه د جنگ یو کمانډر و، الله ته میدان وښوده چې د شاته نه په دې حمله کېدله. نو عمر رضی الله عنه ته اواز وکړ یا ساریه الجبل، هلکه ساریه ول د غر طرف ته وګوره، غر طرف ته پناه والی. نو هغه اواز ته الله ورسولی و، د عمر رضی الله اواز ته الله ورسولی و، ده ته الله ښودلی و. او دا کشف کېږي خو هر سړی د کشف دعوه نشي کولی. ګورئ چې د عمر په شان مرتبه یې که نه نو داسې خلکو ته کشف کېږي، هر چا ته کشف نه کېږي. بهرحال دې موضوع کې ډېر نظم بیا مولیان خفه کېږي وایي دا موږ یادوي، نو نور څه پکې نه وایم خو تاسو یې پېژنئ. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. نو دې موبایل پیدا مې ته بیان کړی و که نه، ما شیخ نصیر صاحب ته ویل ما د عبدالله موبایل یاري چې دا موبایل دا ویډیو کول څنګه دي؟ نو مال دې به ووایي چېرې دا نه دي ښه که نه. نو زه به د عبدالله ته ویم چې لکه دا ویډیو مه کوه. نو هغه ما ته ویل دا خو ډېر ښه شی دی. مال څنګه ښه شی دی؟ ویل زموږ د مولیانو خولې ټیک نه دي. ویل دا موبایل چې لګېدلی نو موږ خولې سمې خوځوو. نو ځینې داسې دي چې هغې ته موبایل لګېدلی هم خوله سمه نه خوځوي. داسې ګډې وډې وایي چې سړی حیران شي ستا. زموږ د چارسدي هغه پیر صاحب نه، پیر ګوهر شاه صاحب دی که څه څه نوم یې دی غټه ګیره چې ده ګوهرعلي شاه صاحب، نو هغه ویلي چې دغه دی دا هغه یو مناظره کړې ده چا څه چې دا کرامت د ولي په اختیار کې دی که نه. نو د اهل سنت جمهور اهل سنت رای خدا ده چې کرامت د ولي په اختیار کې نه وي، بس دا خو غیر ارادي بس الله دا غنه یو کار صادر کینو د په اختیار کې نه وي، لکه مداري مار نه دی چې ګر خپل خوخه به روباسي. نو هغه چې نه کرامت د ولي په اختیار کې دی. نو چې کله الیکشن وبهله نو دې خلکو پسې مسخرې کولې ویل دې نه دا خبره معلومه شوه چې کرامت د ولي په اختیار کې نه دی. که د ولي په اختیار کې وخت به الیکشن ګټلی وی که نه، او دا کرامت د ولي په او دا خلک ګورې داسې دي که نه دا خبرو ته داسې غوږ ایښي چې هره خبره کې ګورې غلطي نوټ کوي وایي دا سمې خبرې څوک تقریر نه یادوي، دې غلطیانو ته پکې ګوري وایي دا غلطي پکې وکړه. نو چې موبایل لګېدلی نو خوله هر ټایم سمه خوځول پکار وي، خو په دې وخت کې ډېره سمه خوځول پکار وي. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. سرنګ چې الله غوړه کړی ته د دې خوب د پاره نو کذالک دغه رنګ الله به غوړه کوي تعالی را ربک ربستا ويعلمک او خیبت او پوی بدر کوي الله تعالی من تأویل الاحاديث د تعبیر د خوبونو ويتم نعمته عليك او پوره کوي به الله تعالی نعمت خپل پتا باندې نبوت بدر کی وعلى آل يعقوب او په آل د يعقوب عليه السلام باندې کما تمها سرنګي چې پوره کړو د نعمت على ابويك بغدو نکونو ستا چې من قبل مخکستانه چې ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام. ان ربك عليم حكيم، بشک رب ستا عليم په یو حکمت والا ذات دی. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. لقد كان دا يوسف عليه السلام واقعا مقامات ته تقسیمو، استادان مقامات ته تقسیمي. دا اولن دولس مقامی دي. دا اولنی مقامه المقامة الاولى اليوسفية، دا 18 آیت پوری وي. په دې کې مقاعد الابناء زامنو هغه سازشونو منسوبې د یوسف علیه السلام خلاف او د پلار سره دوکي کول بالقائه د خپل رور په کوي کې غرزول او بیا د دروغ جړاګان د مکر جړا کول او د دروغ وینه په دغه باندې لګول دا ټول واقعات به په دې کې ذکر کیږي. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، بشک اشته د واقعات یوسف علیه السلام کې او اخوته او درونو دغه کې آیات نخد عبرتونو للسائلین د پر تپوس کوونکو. سائلین مراد تحقیق کوونکی تپوس کوونکی
او یا اعتراض کوونکي په توحید باندې دا غي د پاره هم د عبرت خبرې دي. اذ قال يوسف لاخيه کله چې ویل یوسف علی السلام اذ قالوا کله چې ویل دی له یوسف خامخ یوسف علی السلام او اخوه اورور دده چې د مور نه کوم ورور دی خپل سکرور احب الى ابينا ډیر محبوب دی او ډیر ګران دی الى ابينا پلار زمنګ تا مننا زمنګنا د دې دوانو سره پلار ډیر مینه کوي زمنګ سره نه کوي. ونحن عصبه او منګه پورا ډلې ونحن عصبه منګه پورا جماعت عصبه یعنی منګه یو قوي ډلې نقدر على النفع والضرر بخلاف الصغيرين منګ د سیو چې منګ پلار ته پیدا ورکولې شو مټوري زلمی او غټیو او دغه ماشومان دي بس وکی. ونحن عصبه او منګه پورا ډلېو مضبوطه ډلېو. ان ابانا لفي ضلال مبين بشک پلار او بابا زمنګا لفي ضلال خامخا پسادګي ښکارا کې دي فی ضلال مبين پسادګي ښکارا کې ضلال نو مراد دغه مصطلح گمراهی نه د غوره زکا چې کدا مصطلح گمراهی دیواله نو بس بیا خودی کافر شوی دی په دې خبره باندې. امام قرطبي وایي یعنی لفی ذهاب عن وجه التدبیر او عدم العلم بمصالح الدنيا یعنی مطلب دا چې پلارم ساده دی پیدا نه پیژنې چې پیدا پچا کې ډیر ده. ان ابانا بشک بابا جان او پلار زمونږه لفی ضلال مبین خامخا په سادهګۍ ښکار کې دی سادهګۍ کې پروت دی. اقتلوا يوسف او اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم یو کس په کې دا خبره وکړه اقتلوا يوسف مړ کوي تاسو او قتل کوي یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام په وجلو باندې اجماع وکړه چې د څه کوي د مړ کوي. اقتلوا يوسف قتل کوي تاسو یوسف علیه السلام او اطرحوه یا وشړی غلره ارزن د سزمکه تا یخلو ارزن یزمکه ته د زمکونه او اطرحوه یا وشړی دلره ارزن یزمکه تا یخلو لکم وجه ابیکم نو خالی بشی تاسو ته او صفا بشی تاسو ته وجه ابیکم مخد پلار تاسو دا مخه به تر پلار صفا شي د چې مخې ته کنه نو موږ ته توجه نه راګرځي حاضر د مخې نه لري کوي یا مړ کوي یا چې تو وشړی وتكونوا من بعده قوما صالحين او شی بتاسی من بعده پس د دنا قوما صالحين قوم نیکان پتوبی استلو سرا یعنی تاسو به توبه وباسئ تائبین الی الله تعالی الله ته به توبه به رستو واسئ کنه. ځنې خلک د توبه بنیت باندې ګناه کوي کنه الکه مړه بسې ضرورت به توبه وباسو وای د ګناه به وکړو او رستو به توبه وباسو د ګناه بنیت باندې توبه کول ګورې دا ډیر لوی خطرناک خبره ده پته نه لګي ته به توبه مکمل ویږي یا نه ملاويږي. او یا وتكونوا من بعده قوما صالحين صالحين مطلب دا چې يصلح شأنكم عند ابيكم استاسه مرتبه به پلار په نسبت باندې بيوچتش وتكونوا شيبه تاسه من بعده پس دنا قوما صالحين قوم نیکان. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ویل یوتند دیونا مفسرین وی دنم پک یهوذا چې د يهود دغه په اولاد کې دي. قال قائل منهم بل یوتن د دیونا قائل یو وین کې منهم د دیونا لا تقتلوا يوسف موج نه تاسو یوسف علی السلام والقوه فی غیابه الجب او کې نو د لرا فی غیابه الجب باغ طاق د کچکوي کې القوه ورزوینا ورزول معنا نه ده القوه کې نو د لرا فی غیابه الجب غیابه څه ته ویل کی الناحیه من الحوض او البئر په دې کوي کې چې دنه د کوم اسمه غوندي دنه پکې اسمه جوړ شي اسمه متوي او طاقه متوي ځنه خدا سي چې خلکو په خوا اپارټ کې وند به وکړي د کوي ته وب کې کوزیدل وزنی دا سوي چې کوی بډر سے جوړ نو زه په ځای کې اسمه جوړ کړي وي هغه کې به دمم کول هغه کې به سامان مم نه می خود نو دغه طاقه او دغه مراد د اسمه او علماء دا غیابه هر غسیس ته ویل کیږي د غیبوبت معنا پکې ده چې هر غسیس ستان یو شی پټ کی نه د غیابه ویل کیږي. القوه غرزوی د لرا نه بلکې القوه کې نوې د لرا فی غیابه الجب باغ طاق د کچکوي کې جب ست ویل کیږي نو جب ویل کیږي په عربی ژبه کې کچکوي تا
الرقیہ التي لم تطوى فاذا طويت فهو بئر. د دینه مراد هغه کوی د دغه د غاړې کچي چې د غاړې پخې شي هغه ته بئر ویل کیږي په عربی ژبه کې، چې غاړې نه پخې شي هغه ته جب وایي. القوه کنه وی د لرا فی غیابت الجب پاغا ډډ ځکی یا پاغا طاق د کچکوي کې یلتقطه نو پورته بکی د لرا بعض السیارت بعض قافله والا یلتقطه التقاط د دین اللقطه ده د فقه کتابونو کې باب اللقطه چې راځي کنه نو مندل شوی سیزو د دې لقطین احکام د لقطې او دغه تفصيلات د فقه کتابونو کې بیا راوتلي دي. یلتقطه پورته بکی د لرا او وبمم د لرا بعض السیارت بعض قافله والا ان کنتم فاعلین کچریه تاسو کوون کې نو کچریه تاسو کوون کې نو وی کوي یعنی کچریه تاسو کوون کې نو ففعلوا علماوی ففعلوا به دا کار وکي که خامخ څه کول واړی نو بیا دسه وکي. زما مشوره ده خپل مشوره ول ورکړه چې لا تقتلوا یوسف اموجنا یوم قتل کو یوسف علیہ السلام والقوه کینو دلرا فی غیابت الجب باغ طاق او ډډ زی د کچکوي کې یلتقطه نو پورته بکی دلرا بیا بم دلرا بعض سیارت بعض قافله والا ان کنتم فاعلین کچریه تاسو کوون کې نو دا کار وکي. بیا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا ویلیو دیو یا ابانا اے بابا جان زمنگا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك سدیتا لرا او سشوی دی بتا باندې لا تأمنا چته اعتبار نکے او اعتبار نکے او اعتماد نکے په منګ باندې علی یوسف په بارد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی و انا له لناصحون او یقینا منګ خامخا د خیر خواهانیو من خو خیر خوایو منګ رونیو او ته منګ باندې د بار کړو اعتماد نکې او اعتبار را باندې نکې. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. ارسله ولګدلرا معنا زمنګ سرا غدن سبالا چې موږ زون زمنګ سره ولېګا يرتع دیبا لوبه وکي يرتع وبسري سره دو په معنا باندې راځي. يرتع مطلب میوي به وخوري او يلعب لوبه وکي وانا له لحافظون او یقینا منګه دل رخه مخه حفاظت کوونکیو او یقینا منګه د دخه مخه حفاظت مونږ به حفاظت کو. نګور بدی کې مختلف گناهونه دي یادو چې کوم خبره دې پلان ته کړې یو خو بدی کې قطيعه الرحم رشتہ ما تولی بکی ضرور سره زیاته کوي ظلم سره کوي او دویم بدی کې حقوق الوالدین د مور پلان نه پرمانی ده بکی. دریم عدم ترحم علی الصغیر په کشر باندې اسلام د شفقت حکم کړی دی شفقت بکې دیو کې رحم نو په کشر باندې رحم نه کول دا ځان له ګناه ده. او بل په امانت کې خیانت پلان ته امانت اوله کو تاسو به خیانت کوئ او بل بده کې وعده خلافي او بده کې دروغ او دا ټول ګناهونه د څه نتیجه و د حسد د کینې دا کینه دومره خطرناک شی دی کنه چې دا بنده په لسګونو ګناهونو باندې مجبور کوي په درزونو ګناهونه او به کې چې پړه کې د حسد نو دې ټول ګناهونه بنده و چې بد شمنو بس حسد دی نه کوي خپل سینه دی پاکه کی په حسد څه کې حسد نه خاصم څه نه جوړیږي سیوا د ګنا نه اصله بخوري. نو مالک لا تأمنا سدی تعالی لا تأمنا چې ته اعتبار نه کې په منګه اعتماد نه کې په منګه علی یوسف په بارد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کې و انا له لناصحون او یقینا منګه له د پار لناصحون خیر خواهی رټون کې موږ د خیر خواهانی ګور څومره تاکیدات او ذکر کړي. ارسله معنا ولګه زمنګ سره ولګه زمونږ استاد هغه به وی د ارسله معنا دې ځکه به دا خبره کوله او کې به د ملک د انجیوز چې دا ډېر زیات په زور او شور کې اوس هم د مغربي انجیوز شته دی په دې ملک کې اوسنه څه پابندۍ پرې لګېدلې دي اگر چې د انجیوز ولا څه خیرخوا نه دي د ملک اصل ته د خیر د پاره نه راغلي د خپل رامیتوب د پاره راغلي نو پیسې هم لګي نو هغه بل انجیوز ولا به د کور تراشي
او ولته ته وو چې دا خور لور دې زمونږ څه ولې کنه نو قریب هم ورکو او دا به کو هغه به کو خو مقاصد نور خپلې وره مقاصد خپلې مطلب دا دی چې تنخواه به د ډېره ملاویږي او ډیوټي به لګي او دا چل به یو یرتع او مزې به کوي او چکرې به لګي او د اسلام آباد چکرې به یو ټورې به یو دا به یو هغه به یو انا له لحافظون موږ به حفاظت کوو که نه وایي دا داسې ده لکه ته چې پیشو د مستو د کټوۍ څوکیداره کې پیشو ته وایي چې مستو د کټوۍ څوکیداري کوه چې پردي سړي ته د خپله خور لور او هلک نو بس بیا پکې پاتې څه شو نو دا ظلم دی بې انصافي ده که څوک هم کوي ګورې ښه نو ارسله معنا غدا يرتع ارسله ولګه دې زمونږ سره غدن سباله چې مونږ زو کنه نو زمونږ سره دې ولګه چکر لا علماء الدین دا خبر معلومیږي اباحه السير في الصحراء کله کله داسې شړو ته وتل سفر کول او د الله په دې مخلوقاتو کې او په دې کائناتو کې سوچ او فکر کول دا سبب خبره نه ده يرتع ويلعب يرتع میوه به اخري ويلعب او لوبه به کی منډه ترلې به وي وإنا له لحافظون خفي بازادي کی وإنا له لحافظون او یقینا منګه د لپاره لحافظون خامخ حفاظت کوونکو منګه به حفاظت کو کنه نو هغه تو اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قال فرمایل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انی لا يحزنني انی یقینا زچه ما لا يحزنني خامخا غمجن کی ما لرا او خپکی ما لرا دا خبره ان تذهبوا به جدا کول د او ان تذهبوا به دا چې بوزي تاسو دلرا واخاف ان ياكله الذئب او یریګ مزه ان ياكله الذئب چې وبخري دلرا شرمخ به وخریدنه زکه کوم زمکه د تاسو زئی ودا د زمکه د چې ارض مذئبه په دې کې شرمخان ډیر زیات دي نو اسنه چې تاسو خپل لوبو کې منډه ترلې وای خپل کارونو کې مشغول یو دي د شرمخونه خوري چرتا علما وی چې لكل آیه ظهر وبطن د هر آیت یو ظاهری معنی یو باطینی معنی نو دا خبر دینه ثابتېږي څوک د پیغمبر د تابعداري لمن پری دي کنه نو شرمخان به خوري بیا شرمخان به ماتي د پیغمبر د تابعداري لمن بنه پری دي او د انسان د ټول لوی شرمخ څه شي د شیطان دی بس شیطان د چالونو شکار کیږي بده انی لا يحزنني بشک خبکی ما لرا دا خبر ان تذهبوا به جدا کول د زمانہ یا ان تذهبوا به دا چې بوزي تاسو دلرا واخاف ان ياكله الذئب وزيرګم په د باندې ان ياكله الذئب دا چې وبخوري دلرا شرمخ به مات کی وانتم عنه غافلون او تاسو دنه نا خبر او غافلې دبر سابق سے وہی ويخاف عليه من اكل الذئاب ولم يعلم بانهم ذئاب دخو په خپل بچی باندې دینه یریدل شرمخان به وخوري او خبر نو زما د بچی غړ شرمخان دي دی به دا دی و ته چل جوړ کړی دی قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبه قالوا ویلودیو لئنك له الذئب کشری او خړو دل شرمخ ونحن عصبه او حال دا چې مونږ پوره ډلې او مضبوطه ډلې نو ان اذا لخاسرون یقینا مونږ په دغه وخت کې خامخا لخاسرون تاوانیان یو مونږ په ډېر بیکار یو بیا چې مونږ دومره کسان یو دې زمونږ نشر مخخري فلما ذهبوا به دا لخاسرون معنا علماء کوي قاصرون فی حفظنا اغنامنا کوم د حفاظت دونو کو نو دې مطلب خو به دا چې خپل ګډو حفاظت هم نشو کولای ځکه چې لوی دشمن خو د انسان لوی دشمن خو دغه دی د ګډو دی دا شرمخ د انسان نه ډیر دشمن د ګډو بيزو دی نو بیا له ګډو بيزي سره راکې چې مونږ یې بوزو او هغه وسرو نو لخاسرون مونږ با تاوانیان یو بیا فلما ذهبوا به نو هر کله چې بوت دلرا واجمعوا او د اتفاق کړو اي يجعلوه چې په دې خبره اتفاق کړو چې اي يجعلوه چې وګرځي دلرو کې دي دلرا فی غیابت الجب باغا طاق د کچکوي کې واوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون نو د ګناه په کار باندې اتفاق وک
واجمعوا اتفاق کړو اجماع کړو اجماع اصل کې ویل کېږي اتفاق تا خود بدعتیانو اتفاق نه غره اس بدعتیان را ټول شي په بدعت باندې اتفاق وکړي نو په دې باندې جایز کیږي نه غره اجماع نه مراد د اهل باطل اجماع نه ده بلکې د مجتهدینو اجماع مراد ده د حجت او دلیل له په شریعت کې نو ايجعلوه فلما ذهبوا به نو هر کله چې بوت لده واجمعوا او دیو اتفاق کړو په دې خبره ايجعلوه چې دی بدل را فی غیابت الجب باغا طاق د کچکوي کې نو په دې ځای وقف ته علماوی دی وقف کی اشاره دی خبره ته ده چې الته خیر اخ کو وی واه سپېړې مپېړې امتی وستلې کمیسیم تلری استلې ده ځکه چې دا خو د سم دز نه کیږي کنه چې کمیس ور واپس راوړې ده کنه خو به دې کې ډېر ټیم تیر شوی دی او دی وقف کې وې د ټولو خبرو ته اشاره ده ناغه غریب چې زمونږ استاد هغه د لطف د پاره کې دا خبر هم کوله ول چې کله بوتن ول وته ویلې چې تاسو خو ماته ویلو چې د ګورګوري دی او تاغان دي کم دي ویل دوه سپېړې دی وستل ویل چې دغه یادولې کنه نو مطلب په دی وقف کې دی خبره دی اشاره ده چې د ډېر خبرې په منځ کې وشوي خامخه وهله را وهله به دي کړه را دي کړه به د کمیس استلې به دي کوی ته غوس کړه واوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون واوحینا الیه او زړه کې چولې ومنګ د یوسف علیه السلام لتنبئنهم چې خامخه یقینا خبر به ورکې ته د تابع امرهم پکار د دی وهذا چې دا ده وهم لا يشعرون یعنی د شي ورځ را روانه ده د سی ورځ براشي ته به دا ټولې خبرې وکړي او حینا الیه او پزړه کې چولې او منګه دتا لتنبئنهم بعض علماء دا د نبوت په کوټوالي کې ملاو شو په دغه وخت کې او توحید وشو لکه ډېر علماء دا امر رايده او بعض وایي چې نه د دې مراد الهام دی الله ته پړه کې چولې و نو اوحینا الیه او پزړه کې چولې او منګه دتا دا خبر الله تنبئنهم چې خامخ یقینا خبر به ورکې ته دیوتا به امرهم بکار د دیو باندې هاذا چې دا ده یو ورځ د شي ورځ براشي ته به دا خبرې وکي وهم لا يشعرون او دی بن پويږي وهم لا يشعرون او دی نه پويدل وجاءوا اباهم عشاء يبكون نو بس د خپل کار یو کو یوسف علی السلام غریب کوی وکته کچ کوی او چې ته په شړو کې د قافلو تګ را تګو په غزه باندې نو هغه کوي ته یوسف علیه السلام کوسک او بعض علماء په کې بیا اسرائیلی روایت هم نقل کړي دي نو یوسف علیه السلام توصیت کړی دی چې ان لكل میت وصیه فاسمعوا وصیتي د هر مړی وصیتي زما د وصیت مواوري ځکه تاسو کوي کې پرې خو د منو ولغه ته ویل چې دا څه وصیت ته ولدا خبره او توکړه چې اذا اجتمعتم كلكم فآنس بعضكم بعضا فاذكروا وحشتي کله چې تاسو خپل منځ کې کېنه کنه او دیو بل سره مینا کوي نو فذكروا وحشتي زما د ځان لوالم په کې یاد ساتي چې موږ خپل رورو هغه په کوی کې پرخه او موږ غپې لګو قلارې ناشتي او خندګانې کو او زمونږ غرور به یوازې په کوی کې غریب پروتي او اذا اكلتم کله چې تاسو خوراک کوئ نو فذكروا جوعي زما د لوګم لګزان ته یاد ساتي زم وګه ته پرې خو دم او چې کله وبس کې نو زما د تندم ځان ته یاد ساتي واذا رايتم غريبا فاذكروا غربتي که مسافر او ناشنا سو کوم ولید نو زما د ناشنایم ځان ته لګرایا د کې زم په دې ځای کې پرخه او مچي سو کوم نو او چې کلم زه یو ځوان ولید خستا نو فذكروا شبابي زما د ځوانیم ځان ته لګیا د کې چې خپل ورور پرخه او داسې خستا نو و جبريل عليه السلام دې منکو چې دا خبره مکوا دعا وکړه الله نه دعا وغواړه نو اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون او پسړه کې چولې ومنګه د تعالی تنبئنهم چې خامخ یقینا خبر به ورکې ته دیو تابع امرهم بکار د دیو باندې هاذا چې دا دی یو ورځ وهم لا يشعرون او دی نه پوهېدل او دی به نه پوهېږي چې کله ته خبر ورکې
وجاءوا اباهم عشاء يبكون اورال دی پلار خپل تا عشاء ماسختن يبكون چې جړای کولا. نګورا د خپل کم معلوم وخت چې کوم ټیم باندې براتلنو دا غینه لګ لیټ رال کنه نو چل ولې کو نو نا وخت رال عشاء د شپې او جړاګانې کولی بزان باندې ریخو د مکر جړاوا. نو لمولي کړی دی وای دا جړا په هر ځای کې د حق پرستی دلیل نه ګوره. کله کله د مکر جړامي د مکر د وجنه کله سړی جاړي کله کله د خوشحالۍ د وجنه جاړي او کله د الله د یری نه. هغه متنبی او شعر ویل دی کنه چې فرب کئیب ليس تندا جفونه ورب نبی الجفن غیر کئیب. ډیر کړه دی انسان داسي چې ډیر زیات خپي ډیر درد دیدلې خداغه سترګې کې به توخ کوي نه او ډیر کړه دی سړی داسي سترګو نه وخ رواني خو غیر کئیب نس غم صد غم د وجه نه چې د مکر جړای دې زنو د جړه ګران کار دی ورزوځان جړام نشي وروستلې خو ځنې سړی ته داړو څه ګران کار نه ښکاري. ځنې خزي شین او غیرم د مکر جړا ډېره خورځي او ځنې سړولم د مکر جړا ډېره خورځي. او متنبی په ځای کې بل ځای کې مې چې ومنه سروري بوکا او کله کله خوشحالي نم جړا سړی باندې راځي. د حافظ ابن قیم رحمه الله هغه د جړا ډېر زیات اقسام ذکر کړی دي و یو د رحمت او د شفقت جړا ده او یو چې دنو هغه د یری جړا ده بل د محبت جړا ده بل د خوشحالۍ جړا ده بل د درد او د بیماری د وجنه کله کله سړی جاړي کله د غم د وجنه جاړي او کله د بوزدلی د وجنه سړی جاړي کنه بوزدلی او د بوزدلی د وجنه په ځان باندې جاړي چې ولې دومره بوزدلی نو دینا وخت رانه او د مکر جړای کولا او وی د دوکه چې دنه وی د شپې ډېر خاص سر کوي کنه چې تیاری نو د شپې رال. وجاءوا اباهم عشاء يبكون وجاءوا اورال دی اباهم پلار خپلتا عشاء د شپې او ماسختن يبكون چې جړای کولا جړلې په خوا مې خزو یو ته بوکا او الاجره وي په پیسو باندې جړا کول د یرګری خزینه په دې مړو کې خلکو بوله 100 روپۍ په ورکړل او په ځان به راکې خودل بس په دروازه بل را نوته نو باندې چپرا واستله نو چې چپې نه بلګه په سور کې شو کنه بس به ير شروع او غیر چون په غیر کې بلګیا او دې مړې صفاتونه به کول دا خود سیو نو د دې دغه د ير جړاګانې پکې نو پلار خلرال د شپې یبګونه چې جړای کولا. قالو ویل یا ابانا ای بابا جان زمونږه ای پلار زمونږه ان ذهبنا بشک مونږ لاړو د دې ځنا نستبقو منډ موهله نستبقو منډ ترل موهله وترکنا یوسف عند متاعنا او پر خودل او مونږ یوسف علیه الصلاۃ والسلام عند متاعنا د خپل سامان په خوا کې نستبقو مطلب د یو بل سره سیالي کولا د منډي سیالیم د یو بل سره کولا مقابلم کولا سباق اصل کې د منډي سیالي ته ویل کی نو هر غلو بچ غي د الله نه غافل کوي مت ویلو کنه غلو بنو بزان ساتي د کېل نه بزان ساتي نو خيخ کېلو نه مشته دغه په کار د سړی وکی ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا او پر خودره موږ یوسف علیه السلام عند متاعنا د خپل سامان په خوا کې فاکله الذئب نو اخړ غلرا الذئب شرمخه وما انت بمؤمن لنا او نه ته یقین کوون کې به موږ باندې ولو كنا صادقین اگر کو یو موږ رښتونی نو وما انت بمؤمن لنا ولګورا ولمون خو ته یو چې دا الک شرم خړلې دی او مات کړلې دی ته په موږ باندې یقین نه کې چې موږ ته پته د یقین را باندې نه کې ولو كنا صادقین اگر که موږ رښتیا وي او ته خو ته موږ په خبره یقین نه کې یو سړی وای د چا نه سپې پټ کړو ول سړی په سره غچل که زما سپې دې پټ کړی او چې ما که سپې نشته دی ول سپې دنه غاپلی ول چې دا څه شي دی مسلمان از ما په خلو باندې یقین نه کې د سپې په خلو باندې یقین کې نو وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین تب منګ باندې یقین نه کې اگر که منګ رښتیا وي وتا تا وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا
او راوړ دی والا قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام بدمن کذب پوینه د دروغو وجاءوا او راوړ دی والا قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام باندې بدمن کذب پوینه د دروغو پوینه باندې کګړ کړو یعنی بدمن کذب مکذوب فيه د دروغ وینه باغی باندې پورې کړو نو شیطان خډر ظالم دی کنه وکانه شیطان للانسان خذولا پرځه کې شرمای نو دیو دا سوچ نه کوي چې کمی سي دروغ ایسته په وینه باندې ککړ کړو کنه نو دا څنګه شرم خو چې کمی سي دروغ ایسته یوسف علی السلام ماته وو نو دا نو لکه کمیس خلک وشلوي دا شیطان اصل کې شرمول دا یو لوبه ته خودلې وا چې نه کې ولکه کړ کوي دا بل وته نو خودلې ځکه چې شرمولې د پلار مخه ته وجاءوا على قميصه بدم كذب او راوړ دی على قميصه قميص د یوسف علیه السلام بدم كذب په وینه د دروغ باندې دا قميص درې ذکر شوی دی یو دلته دی على قميصه دویم وقدت قميصه او دریم اذهبوا بقميصه درې ځې په دې صورت کې براش نو بدم كذب د دروغ وینه وا لکه دا شیګان چې ځانونه وای کنه خیرم دی او دم د دروغ نه اکثر الګه کدا سه ماتم کوي نو سم ماتم وکي ټوپک راول یو بلته ونی سي موږ دستا الله سونی سوزا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل نو قال فرمایلو یعقوب علیہ السلام چې دا څنګه خو خيار شرم خو چې کمی سي دروغ است او یوسف علیہ السلام یې خړو دا تاسو جعل سازي کړی دا بل سولت لكم بلکې خسته کړی تاسو ته انفسکم نفسونو تاسو امرن یو کار یو خبره فصبر جمیل نو پس صبر خسته دې زما د فرض بس کوم خو صبر وکوم زب صبر کوم زما خو نوري سم نشته ده نو صبر جمیل هغه ده کنه الصبر عند صدمه الاولى چې مصیبت د بنراي او په اول وخت کې صبر وک او لا شکوا فيه الى المخلوق مخلوق ته کې شکوي او ګلی ملي نه دي د صبر ویل کی صبر جمیل په قران مجید کې الله رب العالمین د دریو صفاتونو صفت کړی دی په جمیل سره یو صبر جمیل دی صبر جمیل او یو هجرا جمیلا او بل فصفح الصفح الجمیل نو یو پکې دا دی فصبر جمیل نو لایق او مناسب دی زما د پاره صبر جمیل صبر خستا والله المستعان على ما تصفون او الله رب العالمین المستعان دا غنه امداد غختل شي على ما تصفون فبارد اغسکی فبارد اغ خبرو کې چې تاسو بیانوي والله المستعان او دا الله نه امداد غختل شي على ما فبارد اغسکی او فبارد اغ خبرو کې تصفون چې تاسو بیانوي وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت سيارة أورال سيارة قافلة والا یو قافله د کنعان روانه مصر ته او پلار باندې د کویت ورلو نو خپل یو کس ولېګول تلان شه او د یوبې د کوی نه روباسه هغه چې خپل موقع کته کړن باقي یوسف علی السلام راوخت وجاءت سيارة نوراغ لقافله فارسلوا واردهم نوی لګاغي واردهم هغه مشکی خپل څوک چلو بروړي نو فادلا دلوه زړن د کړبو کخپلا قال يا بشرى هذا غلام قال आवाज وکړه او ویل یا بشرى ای زیریا ای خوشالي هذا غلام داد الک هذا غلام داد الک یا بشرا دا مصدر دی اصل کې علما وایي بشرا مصدر دی او مطلب دا دی چې یا بشرا ای خوشالي راشد د وخت دی هاذا غلام داد لک دی واسروه بضاعه مفسرین په ډېر تفصيلات کړي دي بده یوسف علیہ السلام په دی واقعا کې خلند لندزوی موشت ختموما نو فادلا قال یا بشرا قال ویل یا بشرا ای زیری او ای خوشالی هذا غلام داد لک دی و اسروه بضاعه او پټی کا غلرا بضاعتن د تجارت په خیال باندې یا و اسروه
جعلوه بضاعتن اسروه پټه کدل راو جعلوه بضاعتن وی ګرځاو دې سامان د تجارت یا واسروه بضاعتن پټه کدل را بضاعتن د تجارت په خیال باندې والله علیم بما يعملون والله تعالی پوهه دې بما پاس باندې يعملون چې دیو کول وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وشروه او خرج کدل را بثمن بخس په قیمت لګ بثمن بخسنا په لږ قیمت باندې په لږو روپو باندې لا تبخسوا الناس اشیاءهم او یا بثمن بخس علماء نجس په پلید مال باندې خرج کړه ځکه د آزاد انسان خرڅول الله حرام کار دی کنه دغه غیر مملوک نو خرج کدل را بثمن بخس په قیمت لګ و دراهم معدودتنا چې روپۍ وشمارل شوی د شمار یو 100 درهم وکانو فيه من الزاهدين او دی فيه په قیمت د یوسف علیه السلام کې من الزاهدين د برغبتی کوونکو نا وکانو فيه من الزاهدين یا خو دا ضمیر راځي د یوسف علیه السلام ورونو ته هغه وتناستو او چې کله دی راچوت کو نو دی په سنار بل د خو زمونږ غلام دی ورکشو مونږه په تاسو خرڅو نو بس پیسو کې غرض نه خود نه ځان خلاصو وکانو فيه من الزاهدين او دی فيه پسمنو په قیمت د یوسف علیه السلام کې من الزاهدين د برغبتی کوونکو نه برغبت او پکی وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه اول هغه سړي اشتراه چې اخیسته ودلرا من مصر د مصر والونا لامراته خپل خزتا اکرمی مسواه خساتا او خسته ساته مثواه زید اوسېدو د عسى ان ينفعنا شاید چې پیدا را کی منګتا او نتخذه ولدن یا بونی زمنګ دلرا ولدن د اولاد په ځای باندې او په ځای د زوی باندې په ځای د اولاد دا سوق سنمیو نو مختلف نمونه علماء ذکر کړی دي خو قران نوم نه ذکر کړی نو بس عزیز مصر ده اکرمی مثواه چا چې واغست نو خپل غیز دی زمون بچی نشته ده بس د خیال ساته وکذالک مکننا لیوسف او دغه رنگ زی ورک الله تعالی وی منګه تمکین شروع شو وکذالک مکننا دغه رنگ زی ورک منګه یوسف علیه السلام ته فل ارض پزمکه د مصر کې ولنعلمه من تاویل الاحاديث عبد الله بن مسعود روایت مستدرک د حاکم نقل کړی دی هغه افرس الناس ثلاثه او خياران خلق په دنیا کې درې تیر شوی یو عزیز مصر د یوسف علیه السلام چې اغسته او خزه ته سوي والعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا شاید چې پیدا را کی منګتا او نتخذه ولدا یا بونی سو منګ دلرا ولدن زوی یعنی په زوی ولې باندې به ونیسو او دویم د عبد المطلب خبره و د پیغمبر علیه السلام په باره کې چې ان لابني هذا لشأن زما دا بچی چې دی کنه دل به الله ډیر اوچت مقام ورکړي دا په جندل او خيار سړیو او درې مې یعقوب علیه السلام غلور وا د هغه مشهور واقعا چې دا چې یوسف علیه السلام کله لاړ موسی علیه السلام کله دغه ته تلو کنه مدین ته نو یو قول دا چې دا د شعیب علیه السلام لور وا اگر چې قران نوم نه ذکر کړي پلار ته ویل یا ابتست اجره ان خیر من است کسو کو مزدور نشن ویل دی ونی سزا کې دا ډېر خسړی دی نو دا ډېر خيارانو او بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه ذکر کړي دی ابو بکر رضی الله عنه چې د ځان نه پس عمر رضی الله عنه خلیفہ کړه نو دا ډېر دانشمندۍ فیصله و د خيارتیا فیصله و دیو جن ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دي کنه هغه د اسلام دو نمونه دي یو اسلام او بل عمر د اسلام دو نمونه دي یو اسلام نوم دی او بل عمر نوم دی عمر داسې عجیب سړی و نو افرس الناس ثلاثه درې کسان وي د او خيار کسان او خيار فیصله کړي
وکذالک کدنا یوسف لیوسف او د غرنګ زیور کومنګ یوسف علی السلام ته فل ارض پزما کده مصر کی ولنعلمه من تاویل الاحاديث او چې خو منګ د تامن تاویل الاحاديث مطلب د خبرو معناګانې د خبرو د خوبونو والله غالب على امره والله تعالی غالب زور ور دی علی امره بکار خپل باندې ولکن اکثر الناس یعنی غالب مطلب دا دی چې الله سو وړي نو فغلب امر الله حتى صار ملکنا چې الله سو وړي نو غکیږي والله غالب على امره الله غالب دی زور ور دی بکار خپل باندې ولکن اکثر الناس لیکن زیات د خلقنا لا يعلمون نپويږي ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما ولما بلغ اشده د بلوغ نمخه خبرې او د بلوغ نه پسو د بلوغ نه مخکې امتحانات او د بلوغ نه پس امتحانات دي او د تشریعي امتحانات دي الله طرف نه بده باندې راغلي دي ولما بلغ شده هر کله چې ورسېد د شده ځواني خپل ته اعطيناه حكما وعلما ورک منګ دتا حکما او خيارتیا او د فیصله کولو طاقت او علما او په هم متور کړه وکذالک نجزي المحسنين او دغشان بدل ورکو الله وي منګه المحسنين نیکی کوونکو ته صبر کوونکو ته په مصیبتونو باندې اشاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې ته کوم تکلیفونه برداشت کړي د خپل او د پردو مطالبه الله د سه مرتبه درکې غوري وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها وراودته التي او مطالبه کړي و د یوسف علیه السلام نه التي اخذه هو په بیتها چې د پکور داغي کې وو عن نفسه په بار د نفس ددکی وغلقت الابواب او بند کړي وی دروازې وقالت هيت لك او ویلی هيت لك راشا تا تویما قال معاذ الله قال فرمایلی یوسف علیہ السلام معاذ الله پنا غړم په الله سره انه ربي یقینا شان داده ربي احسن مثوایا رب زما خسته کړي دا مثوایا ټکانه زما د اوسېدو ځای زما انه لا يفلح الظالمون یقینا شان داده چې نه کامیابیږي ظالمان وراودته التي هو في بيتها مراوده اصل کې پښتو کې د غلول وای کنه وراودته التي او عرب وای کنه وای مراوده د دې اصل وراودته التي دي اصل د مراوده نه ده الاراده والطلب برفق ولين نو مطلب دا نه چې وراودته التي او مطالبه کړي وددن په نرمۍ سره التي اغزنانا هو في بيتها چې د پکور داږي کې عن نفسي په بار د نفس ته کی دا کنایه ده د بدکارینا او غلقت الابواب او بند کړي وي دروازې او رستو بیا راشي بنځشتم آیات کې چې واستبق الباب وقدت قميصه من دبر او بیا وتوي چې هيت لك د هيت معنا علماء ذکر کړی دا چې هيت راځي په معنا د تعالی سره تعالی په عربی ژبه کې وي تعالی راشه او دویم لک راځي یعنی د خطاب د پاره ده لکا تا تویما هيت راشه لکا تا تویما نو قالت او ویلیو دغه خزي هيت لکا راشه لکا تا تویما قال معاذ الله نو فرمایلیو یوسف علیہ السلام معاذ الله مصدر مؤکد دی مطلب دا چې اعوذ بالله پناه غواړم ز په الله باندې د دې ګنا نه انه ربي احسن مثوایا انه بشک شان دا دی ربي احسن مثوایا رب زما احسن مثوایا خسته کړی د ټکانه زما خسته کړی دا زید اوسېدو زما ربي نه مراد یا خود مالک ته اشاره ده او یا دې مراد الله دی رب زما انه لا يفلح الظالمون بشک شان دا لا يفلح نکامیابی الله تعالی الظالمون نکامیابی کی ظالمان لا يفلح الظالمون نکامیابی کی ظالمان لازمی معنی ده
ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. علماء بګي به تفصيلات لیکلي دي، اسرائیلی روایات هم په دې کې ډېر شی دي او نبی رسول الله يحدث عن بني اسرائيل ولا حرج. د مسلې د وضاحت د پاره که تاسو اسرائیلی روایت پیش کوئ یا ترغیب د پاره نو په دې کې څه حرج نشته دی. نو دا علماء لیکلي دي چې يجوز ترك القبيح لقبحه ورعايته حق غيره وخشية العار او الفقر او الخوف. ويوسف عليه السلام ته ویل چې ما احسن صورت وجهك، دا تاسو الله څومره ښایسته شکل درکړی دی. نو یوسف علیه السلام ته په جواب کې وفرمایل چې الله رب العالمین دا شکل مال را کړی دی، فی الرحم صورنی ربی، دا شکل خو الله مال د مور په رحم کې را کړی دی. ویل به ورته ویل چې ما احسن شعر رأسک، د سر د اختدي څومره مزیدار او ښکلی دي. ویل ده ته په جواب کې وی چې هو اول شیء یبلى مني فی قبری، په قبر کې به اولم دا اخته زمانه لري کېږي او رجیږي برانه. دا سترګې د څومره ښکلې دي. ویل بها انظرو الى ربی، په دې به زه په قیامت کې خپل رب ته ګورم. یا یوسف ارفع بصرک فانظر فی وجهی، یوسف مخ سر پورته که ما ته لږ وګوره. و هغه ته په جواب کې وی چې انی اخاف العمي فی آخرتی، انی اخاف العما فی آخرتی، زه په آخرت کې د ړونوالي نه یریږم، اسې نه چې الله مې ړون را باسي په قیامت کې، لہذا تا ته نشم کتلی. ادنو منک وتتباعد مني، زه تا ته د نږدې کېږم او ته زمانه لرې وځي. نو هغه ته په جواب کې وی چې اريد بذلک القربة من ربي، په دې ستانه چې لرې وځم نو په دې الله ته نږدې کېږم، ستانه چې لرې وځم په دې الله ته نږدې کېږم. نو انه لا يفلح الظالمون، بشک شان دا چې نه کامیابیږي ظالمان. لقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، لقد همت به، بشک قصد کړي او دې خزي، یقینا کله اراده کړي و دې خزي دا غدرانی ولو. وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، هغه بم څه فکر کړي وي. وهم بها، او یوسف علیہ السلام بم څه فکر او سوچ کړي وي. خو لولا ان رأى برهان ربه، کني ویل دلیل در رب خپل. نو دا معنا غلطه ده چې وهم بها او دم قصد او اراده کړي وا، نه. وهم بها دبم څه قصد او اراده کړي وي، دبم څه سوچ او فکر کړي وي. خو لولا ان رأى برهان ربي، کچری نه ویل دلیل در رب خپل. پیغمبران الله دې خبرونه ډېر محفوظ ساتي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، دغه رنګ مضبوط کو الله وي موږ دلرا. لنصرف عنه السوء، چې واړو ددنا السوء اغه معمولی اراده مو، والفحشاء او بحیاي. انه من عبادنا المخلصين، بشک دې چې من عبادنا، انه بشک دې من عبادنا المخلصين، و د بندگانو زمون خالص کړه شونه. او انه من عبادنا المخلصين، بشک دې چې وو من عبادنا المخلصين، و دې من عبادنا المخلصين د بندگانو زمون نا هغه مخلصین چې پاک د پاک ساتل شو، نه چې ګناه نه پاک ساتل شو. انه من عبادنا المخلصين، بشک وو دې من عبادنا د بندگانو زمون نا المخلصين، چې هغه پاک ساتل شو، خالص کړی شو د الله د بندګۍ او د عبادت لپاره. محمد ابراهیم محمدی